سلام علیکم. زه رحمان الله ګربز. که تاسو غواړئ چې د کرکټ معلومات تازه معلومات ترلاسه کړئ وی آی ټي کرکټ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ. مننه. مخکښ او مسلکي توپوهونکي رحمت شاه زرمتي څه کړي دي؟ ملګرو بشپړ معلومات یې په همدغه ویډیو کې درکو. هیله ده دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. که هر چا زموږ ګران ټي وي یعنې وی ټي کرکټ یوټیوب چینل چا نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. 26 کلن رحمت شاه 1996 میلادي کال د جولای میاشتې په 4مه نیټه په پکتیا کې زیږېدلی دی. کرکټ یې په ګاونډي هیواد پاکستان کې پیل کړ او د خپله لومړنۍ فرست کلاس سیالۍ هم پاکستان کورنیو سیالیو کې وکړه. رحمت شاه په ښي لاس توپوهنه کوي چې ډیر وخت د افغانستان لپاره په 1 ډاون یا 2 نمبر کې او کله کله هم په پیل کې توپوهنه کوي. زرمتی په ښي لاس لیګ بریک ګوګلي توپ اچونه کوي. خو لوبډله کې رول د توپوهنې الاونډر دی. حاجي رحمت شاه د یو ورځنیو لوبو په نړیوال توپوهونکو کې له نورو ټولو افغان لوبغاړو وړاندې په 42م ځای کې ځای لري. د رحمت شاه زرمتي یو ورځنی سیالۍ یو ورځنی او ټیسټ سیالیو ځانګړی دغه افغان لوبغاړی د 2014 کال مارچ میاشتې په 4مه نیټه افغانستان لپاره لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې هم د خپل کریل پیل وکړ. زرمتي تر اوسه د افغانستان لپاره په 2 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې برخه اخیستې چې په 9 سیالیو کې توپوهنه کړې او 2 ځله نسوځېدلی پاتې شوی. رحمت شاه زرمتي د 4 سلیزو او 14 پنځوسیزو پر مټ 2395 منډې کړې دي. نوموړی په یو ورځنیو سیالیو کې په 15.21 اوسط سره توپوهنه کړې او تر ټولو غوره توپوهنه یې د زیمبابوې پر وړاندې په 114 توپونو د 114 منډو جوړول دي چې د 8 څلوریزو او 4 شپږیزو پر مټ یې ترسره کړې وې. زرمتي په 26 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې توپ اچونه هم کړې چې 14 ویکټې یې اخیستې دي. نوموړی د رشید ارمان، مجیب زدران او حمید حسن څخه ترڅنګ هغه افغان لوبغاړی دی چې په یو ورځنۍ نړیواله سیالۍ کې 15 ویکټې اخیستې دي. د رحمت شاه زرمتي ټیسټ سیالۍ د لانګ فارمټ یا اوږدو سیالیو غوره لوبغاړی رحمت شاه زرمتی له دې کبله افغان ملي لوبډلې د ټیسټ سیالیو جواز تازه ترلاسه کړی چې یوازې 4 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي. رحمت شاه په لومړي ځل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې 2013 کال کې د جون میاشتې په 14مه نیټه د هند ملي لوبډلې پر وړاندې ولوبېد. په ترسره کړلو 4 سیالیو کې 8 ځلې توپوهنه کړې چې د 1 سلیزې او 2 پنځوسیزو پر مټ یې ټولې 298 منډې کړې دي. رحمت شاه زرمتی په ټیسټ سیالیو کې هغه افغان لوبغاړی دی چې لومړی سلیزه یې وهلې ده. زرمتی په خپل ټیسټ کرکټ کې د افغانستان لپاره توپ اچونه نه ده ترسره کړې. د رحمت شاه زرمتي کورنی کرکټ رحمت شاه د افغان ملي او فرست کلاس لوبډلې ترڅنګ په افغان سوداګریز لیګ کې د ننګرهار لوبډلې سره له افغان لوبډلې سره په لیست ای سیالیو کې د 2018 کال شپږیزه سوداګریزو سیالیو کې د بند امیر زون له لوبډلې سره په 2018 کال کې د مس عینک زون لوبډلې سره په غازي امان الله خان په یو ورځنیو سیالیو کې برخه اخیستې. په 2018 کال کې د زونونو په کچه غازي امان الله خان په یو ورځنیو سیالیو کې په 15 سیالیو کې د 8 لوبغاړو په سوځولو د خپلې لوبډلې غوره توپ اچوونکی و. رحمت شاه زرمتی په ډیرو سختو سیالیو کې افغان لوبډلې تر بریا رسولې او په هیواد کې دننه او له هیواده د باندې ګڼ مینوال لري. زرمتی د پراخې حوصلې او مسلکي کرکټ له کبله په خپلو مینوالو او هیوادوالو ګران دی.